افغانستان پوله ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات او د طالبانو غبرګون. طالبانو تازه څه ویلي او روسیې ته یې څه ډول ځواب ورکړی، جزیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. طالبان د روسیې تاجکستان د پوځي تمریناتو غبرګون کې وایي د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. طالبانو یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د پولو ساتنه او پر پولو پوځي تمرینونه د اړوندو هیوادونو مسؤلیت دی، خو موږ افغانستان په استازیتوب د سیمې ټولو ګاونډیانو او هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د ښاغلي فطرت د خبرو ویډیو په کابل کې اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون خپره کړې ده. ظاهرا دغه څرګندونې پرون د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو په غبرګون کې وشوې.